یو انسان د رب العالمین نه د رزق تمه نه کوي او د انسان نه د رزق تمه کوي دا شرک دی رزق څوک ورکوي موسسه نه ورکوي رزق حکومت نه ورکوي رزق څوک ورکوي رزق الله رب العالمین ورکوي چې څوک د عقیده لري چې رزق موسسه ورکوي پلانې موسسه ورکوي پلانې د انسان مشرک دی الله رب العالمین باندې الله وایي زه رزق در کوم هیڅ یو زنده سر په دې ځمکه کې نشته مګر په الله باندې دا غي رزق دی او یو سړی به په موسسه باندې عقیده لري او یو وایي زما نوم ولیکه بل وایي زما نوم ولیکه په دې باندې ټول عمر لانجې په دې باندې د مسلمانانو خپل مابین کې نفرتونه وي زموږ نه د پکار رزق وعده الله رب العالمین کړی دا څوک چې د رزق تمه د بل چا نه لري حتی که د پلان نه د رزق تمه لري او یا پلار د بچی نه د رزق تمه لري دا انسان په رب العالمین باندې مشرک دی دا د رب العالمین سره شرک دی اگر کدا انسان ځان ته غټ موحد وای که یو انسان د رزق تمه د دکان نه کوي د تجارت نه کوي د ګډو د بزو نه کوي دا انسان په رب العالمین باندې مشرک دی دا انسان د عقیدی غم وکي ځان لا عقیده دا نه دی واځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بلکې په رب العالمین به عقیده جوړه رزق الله رب العالمین ورګي رزق چې دا حکومت نه ورکوي موسسه نه ورکوي زمورونو رزق واده الله رب العالمین کړی دا چې الله رب العالمین ما تعالی داخله شو پیدا کولې به رزق الله رب العالمین ول شي پیدا کولې دې په سمنډه مو وي چیرې څنګه به شیر روزانه پیدا کو دې شیر ورو وعده الله رب العالمین من سره کړی دا چې تر کومه ورځې پورې زمونږ استاد په دې دنیا کې رزق الله رب العالمین به را رسي او چې رزق هم نو بس الله رب العالمین موږ تاسو نه مرګ راولي زمورونو د رزق د پاره عقیدی مخربوي د رزق د پاره د رب العالمین سره شرک مکوي په شرک باندې رب العالمین ډیر غوسه کیږي نن موږ تاسو خپل ځان ته وګورو چې موږ تاسو کې شرک څومره اندازه کې ده